الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ استاسو نننی درس د سیرت مبارک درس دی او عنوان پکې د بشریت د ستر لارښود جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وظیفې د ادا کولو وروسته د هغه رحلت د دې دنیا څخه د رسالت له ابلاغ او د امانت د ادا او د امت له نصیحت نه وروسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ویناو کې او په افعالو کې په کارونو کې داسې نښې ښکاره کېدلې چې نبی علیه الصلاة والسلام الله پاماني کوي، خدای پاماني کوي د صحابه کرامو سره. د هجرت په 10م کال د روژې په میاشت کې 20 ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعتکاف ته کېناسته او جبرائیل علیه السلام 2 ځله نبی علیه السلام سره قرآن کریم تیر کړ، دور یې ورته وکړه، ګردان یې ورته وکړه. خپلې لور بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها ته نبی علیه السلام فرمایي، د بخاري حدیث دی، لا ارا ذاک الا اقترب اجلی، نه ده دا نښې نښانې مګر دا چې زما اجل نږدې شوی دی. بیبي فاطمې ته وایي. معاذ رضی الله تعالی عنه یمن ته ولېږه د والي په صفت باندې او نبی علیه السلام ورسره الله فاماني وکړه او ورته ویل، ای معاذه کېدای شي چې ته ما سره بیا ونه ګورې او زه دا امید لرم چې ته به زما مسجد ته راځې او زما قبر ته به راځې. نبی علیه السلام ورته ویل. معاذ رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیلتون له کبله په ژړا شو، ډېر زیات یې وژړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجة الوداع کې وفرمایل چې کېدای شي بل کال ته تاسو سره زه ونه ګورم او کېدای شي چې بیا حج ونه کړم، ځکه الله تعالی دا آیات را لېږلی و، الیوم اکملت لکم دینکم، الله وایي نن ورځ مې تاسو ته دین پوره کړ، واتممت علیکم نعمتي، او خپل نعمتونه مې په تاسو پوره کړه، ورضیت لکم الاسلام دینا، او دین مې تاسو ته اسلام غوره کړ. نو چې کله دین پوره شي د نبی کار هم دا دی، د پیغمبر کار هم دا یي چې کله دین پوره شي نور د هغه ضرورت ختمیږي او الله تعالی دا قانون د الله دی چې کله یو پیغمبر دین پوره کی، خلکو ته دین ورسوي، د الله تعالی احکامات ورسوي، الله هغه پیغمبر نور اخلي نه پرېږدي په دنیا کې. نو چې کله دا آیات را نازل شو او دا رقم سورة النصر نازل شو، اذا جاء نصر الله والفتح، نو دې کې اشاره وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل د رسالت کار نه فارغ شوی دی او د خپل د رسالت کار د پیغمبرۍ او د نبوت کار یې بشپړ او پوره کړی دی. نو ځکه دغه حج ته حجة الوداع وایي. نبی علیه السلام چې صحابه کرامو ته خطبه وویلې، هغه ورځ موږ او تاسې درس وویلې، نو صحابه کرامو ته ټول وصیتونه وکړه، اخره کې ورته وویل یا الله ته شاهد اوسه، ته شاهد اوسه، ته شاهد اوسه. 3 ځلې وویلې چې ما دا دین او ستا دا ټول احکامات دې خلکو ته ورسول او هغوی ته وویل چې تاسو ته آیا ما دا احکامات رسولي؟ صحابه کرام ورته ویل چې بلکل تا موږ ته هر څه راورسول. نبي علیه السلام ته ویل. د هجرت په 11م کال د سفر د میاشتې په لومړۍ ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم احد ته ووته، د احد غر ته، او شهیدانو ته یې داسې دعا وکړه څنګه چې ژوندي او مړو سره خدای پاماني کوي، هغوی سره هم خدای پاماني وکړه د احد د شهیدانو سره. بیا په خپل منبر باندې کېناستېد او ویې فرمایل چې زه له تاسې نه مخکې روان یم او هغې دنیا ته ځمه، زه پر تاسې ګواه یم، قسم په الله چې زه همدا اوس خپل حوض په سترګو وینم، کوم حوض چې الله تعالی نبي علیه السلام تیار کړی
ما ته د ځمکې کلیګانې راکړه شوي دي. نبي علیه السلام وایي قسم په الله چې زه له دې څخه نه ویرېږم چې له ما نه وروسته به تاسې مشرکان شئ، بلکې له دې څخه ډارېږم چې د دنیا په سر به له یو بل سره تاسې کشمکش کوئ او جنجالونه به د دنیا په سر باندې کوئ. د سفر د میاشتې په آخرو شپو کې نبي علیه السلام په نیمه شپه کې د بقیع الغرقد مقبرې ته لاړه، مقبرې ته دعا وکړله او ویې فرمیل چې انا بکم لاحقون، زه د تاسې سره پیوسته کېدونکی یم، زم تاسو که راځم. نبي علیه السلام ورته ویلی. نو نبي علیه السلام باندې ناروغتیا راغله، مریضي. د سفر د میاشتې په آخره د دوشنبې په ورځ بقیع کې یوه جنازه وه، د بقیع په مقبره کې نبي علیه السلام هلته حاضر شو. نو د بخاري حدیث د عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بقیع نه راستون شو او زما په سر باندې ډېر درد و. نو ما وویل چې ای زما سره، ای زما د سر درد ده که نه، فریاد مې د خپل سر نه وکړه. نو نبي علیه السلام وایي راته وفرمیل چې والله زه هم همداسې یم عایشې، زما په سر باندې ډېر زیات درد ده. نو دا د نبي علیه السلام د وفات د ناروغۍ اولنۍ نښې وې، اوله کې په سر باندې درد شو. سره د دې درد نه نبي علیه السلام د خپلو بیبیانو نوبت ته ورته، نوبت یې مراد کوو، تر دې پورې چې ناروغتیا یې ډېره زیاته شوله. دې وخت کې د میمونې رضی الله تعالی عنها په کور کې و. نبي علیه السلام خپلې بیبیانې ټولې راټولې کړې او پوښتنه یې ترې وکړه چې زه به سبا چېرته یم، زه به سبا چېرته یم، دا خبره یې وکړلې. ځکه نبي علیه السلام دا ارزو وه چې زه د عایشې رضی الله تعالی عنها کور ته ورشم. نو ټولو بیبیانو ورته اجازه ورکړه چې چېرته دې خوښه یې هلته لاړ شه. د عایشې رضی الله تعالی عنها کور ته په داسې حال کې راغی نبي علیه السلام چې یو لاس یې د فضل بن عباس رضی الله تعالی عنهما او بل یې په علي رضی الله تعالی عنه دې دواړو باندې ایښی او خپلې پښې ورپسې څښېدلې نبي علیه السلام پسې، تر څو د عایشې رضی الله تعالی عنها کور ته ورسېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وصیت کوي. عایشه رضی الله تعالی عنها وایي کله چې زما کور ته راغی او درد زیات شو، ویې فرمیل پر ما باندې د مشکو د وو مشکو د خولې خلاصې شوي و، به داسې مشکونه چې د هغې خوله نه وي خلاصه شوي. مشک داسې یو شي ته به یې ویلی چې هغې کې به اوبه ساتل کېدلې لکه اوس وختو کې ګړی یا بل شی، نو هغه به یخې وې ډېرې زیاتې. نبي علیه السلام باندې د سر درد زیات و. نو نبي علیه السلام دا اوبه وغوښتلې. بیا د حفصې رضی الله تعالی عنها یو لګن و غټه، دې کې نبي علیه السلام یې کېنوه او دا د اوو واړو مشکو اوبه یې پرې هغې پورې واچولې تر څو نبي علیه السلام خپله اشاره وکړه چې بس دی. هغې نه وروسته خلکو ته ووته، لمونځ یې ورکړه او تقریر یې وکړه، بیان یې خلکو ته وکړه، صحابه کرامو ته. نبي علیه السلام ورته وویل ان من کان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد. تاسې نه چې مخکیني خلک څوک وو، نبي علیه السلام وایي هغوی د قبرونو نه مسجدونه جوړ کړي وو. الا فلا تتخذوا القبور مساجد، خبردار اوسئ چې تاسې د قبرونو نه مسجدونه مو جوړوئ. نبي علیه السلام وایي فإني انهاکم عن ذلک، زه تاسې منع کومه د داسې کار نه. وقال او بیا وویل لعن الله اليهود والنصارى، الله دې لعنت په یهودو او نصاراو باندې وکړي. اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، د خپلو پیغمبرانو قبرونو نه مسجدونه جوړ کړي او خپلو پیغمبرانو قبرونو ته سجدې کولې، یعنې تاسې به زما نه وروسته دا کار نه کوئ. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وصیت چې کله د هغه ته یې وکړه انصارو صحابه کرامو فضیلت او هغوی ته وصیت وکړه، نو ویې ویلې چې الله تعالی خپل یو بنده ته اختیار ورکړی، خپل ځان یې ښوده. الله خپل بنده ته اختیار ورکړی دی چې دنیا نعمتونه غواړي او که هغه نعمتونه غواړي چې هغه نه ختمېدونکي دي، نو بنده وایي هغه نعمتونه غوره کړي دي چې هغه نه ختمېدونکي دي او د الله سره کوم نعمتونه دي، خپل ځان یې ښوده. نو ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډېر په ژړا شو دلته، ځکه هغه پوهېده چې نبي علیه السلام خپل ځان ته اشاره کوي او داسې خبره وایي ابوبکر صدیق صاحب وکړه چې زمونږ مور او پلرونه دې تا نه قربان شي د الله رسوله. ډېرې وایي وژړلې. په دې وخت کې وایي یو بوډا سړی و، یو نفر د دلته ناست ویله چې ته دې بوډا ته ګوره. ابوبکر صدیق یې ښوده چې نبي علیه السلام قصه کوي د یو سړي چې الله یو بنده ته اختیار ورکړی، نو خو پوهېده نه چې همدا دی او دا وایي ورته جاړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صفت وکړ او امر یې وکړ چې د کورونو لخوا جومات ته ټولې دروازې بندې شي، یوازې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دروازه دې پاتې شي. دا کار د چهارشنبې په ورځ وشو. کله چې د پنجشنبې ورځ شوه، درد یې ډېر زیات شو د نبي علیه السلام د سر درد، او ویې فرمایل چې راشئ تاسو ته یو لیک ولیکم چې وروسته د هغې نه تاسې بېلارې نه شئ.
نو یو کاغذ او قلم یې غوښته چې د خط ولیکي. نو نبی کریم عمر رضی الله تعالی عنه د بخاري حدیث دی چې دا کاغذ او هغه ترې واخیستل او ورته ویل چې یکفینا کتاب الله، موږ ته د الله تعالی کتاب کافي دی. نو علما فرمایي چې دلته ډېر د صحابو په منځ کې شور جوړ شو، چا ویل چې پرې چې ویې لیکي. عمر صاحب ټینګار کوي چې نه ویې نه لیکي. وایي عمر صاحب په دې خاطر باندې دا کار وکړه چې موږ ته د الله کتاب کافي دی، چې نبي علیه السلام باندې ډېر زیات درد و او نه غوښتل چې نبي علیه السلام په عذاب کې په دې خط لیکلو باندې. بیا کله چې اختلاف د صحابه زیات شو، نو نبی علیه السلام ورته ویل ځئ لاړ شئ صحابه کرامو ته یې وویل. په دې ورځ د جزیرة العرب نه د یهودو نصاراو او مشرکانو د ویستلو وصیت هم نبي علیه السلام وکړ، او همداسې صحابه ورته ویل چې که چېرته وفدونه راتلل د وفدونو به ښه استقبال کوئ او په سم اخلاق به تاسې رخصتوئ. او د لمانځه او د غلامانو دپاره نبي علیه السلام تاکید وکړ او داسې وفرمایل چې ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما. نبی علیه السلام وایي 2 کارونه مې تاسو ته پرېښي دي، که تاسې په دې باندې منګلې ولګوئ، په دې باندې عمل وکړئ، د دې په دستور او قانون باندې لاړ شئ، ما لن تضلوا، هېڅکله به تاسې ګمراه نه شئ. کتاب الله و سنت نبیه، کتاب الله چې قرآن کریم دی او د هغه د الله د رسول د پیغمبر ویناوې حدیثونه، نو تاسې به ګمراه نه شئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د سخت ناروغۍ په وخت کې هم جمع ورکول، منځونه به ورکول صحابه کرامو ته. کله چې هغه ورځ راغله چې پنجشنبې ورځ وه او د ماسخوتن د لمانځه وخت شو، نو نبي علیه السلام غسل وکړ چې بدن یې لږ سپک شي. بیا چې بیا لاړ شي لمونځ ورکړي صحابه کرامو ته، نو ذوب شو نبي علیه السلام، بېهوشه شو. کله چې په هوش راغی بیا یې غسل وکړ چې بدن مې لږ سپک شي، بیا بېهوشه شو، 3 ځلې بېهوشه شو نبي علیه السلام. نو د هغې نه وروسته یو څوک ولېږه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې ته لمونځ ورکړه صحابه کرامو ته. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نبي علیه السلام په ژوندانه کې د 11 منځونو امامتي کړې ده. د شنبې او یا یکشنبې په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ روغ شو، لږ بدن سپک شو. د 2 کسانو په منځ کې د ماسپښین لمانځه راووته چې یو لاس په یو صحابي باندې اچولی او بل لاس بل صحابي اچولی، د ماسپښین لمانځه دپاره راووته. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امامت کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کین خواته چپ خواته کیناوه. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام پسې اقتدا وکړه. نبی علیه السلام به ورو ورو الله اکبر ویل. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په تیز اواز باندې غږ کو چې شاته نور صحابه کرام واوري. نو په دغه رقم باندې بیا نبی علیه السلام دا مونځ هم ورکړ.